الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. تر هر څه لومړی د افغانستان اسلامي امارت او ملګرو ملتو ادارو ترمنځ د مشرتابه کچې څلورمې ناستې ټولو درنو ګډونوالو ته یو وار بیا د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. هر کله راسئ. درنو حاضرینو، موږ په داسې حال کې سره راټول شوي یو چې د الله تعالی په فضل په هیواد کې هغه جګړه پای ته رسېدلې چې څه باندې 4 لسیزې د افغانانو ژوند تریخ کړی، اقتصاد یې ځپلی او د میلیونونو افغانانو د بېکورۍ سبب شوې وه. اوس چې الحمدلله جګړه نشته، د دې وخت را رسېدلی چې ټولې هڅې د هیواد پر رغونې او پرمختګ متمرکزې شي. د افغانستان اسلامي امارت په خپل ټول توان هڅه کوي چې هیواد بیرته په خپلو پښو ودرېږي او په بشري او پرمختیایي ډګرونو کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. د نن ناستې لپاره چې د اقتصادي ثبات، روغتیا او تغذیه، تعلیم، معیشت، غذایی امنیت او زراعت، له مخدره موادو سره مبارزې، اقلیمي بدلون او اوبو، مهاجرینو او داخلي بې ځای کېدنې او د تصمیم نیونې لپاره اړینو احصایو کومې 9 موضوعګانې غوره شوي د افغانستان اسلامي امارت په ټولو ساحو کې او د خپلو امکاناتو په حدودو کې له منظم پلان سره سم فعالیت کوي. زه د دغو موضوعاتو جزئیاتو ته نه داخلیږم، ځکه چې په تالار کې حاضر د محترمو سکتوري ادارو استازي به په اړه مفصل معلومات وړاندې کوي. خو د بیلګې په توګه یو څو موضوعاتو ته اشاره کوم. د اقتصادي ثبات په برخه کې د حکومت لخوا پر مخ وړل کېدونکو برنامو ترڅنګ د خصوصي سکتور د ودې او هڅونې لپاره شپه او ورځ کار کوي، چې تر ټولو غوره ثبوت یې دا دی چې د حکومت په رأس کې اقتصاد ته ځای ورکړل شوی او د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت تر مشرۍ او لارښوونې لاندې اقتصادي کمیسیون له منظم پلان سره سم فعالیت کوي. په دغو نږدو وختونو کې د صنعتي پارکونو لپاره 13,000 هکتاره ځمکه ځانګړې شوې. ډېر کوچني کاروبارونه له مالیې څخه بیخي معاف شوي او په عموم کې د مالیې اندازه د پخوا په پرتله په پام وړ توګه ټیټه شوې. د افغاني ثبات ساتل شوی. د کاروبارونو د تمویل لپاره د کوچنیو پورونو 5 ادارو ته جواز ورکړل شوی او 5 نور جوازونه تر کار لاندې دي. په هیواد کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او کارونې پر ضد مبارزه او د مخکینیو معتادینو درملنه په بریالۍ توګه پر مخ روانه ده. په همدې توګه د اقلیمي بدلون، اوبو مدیریت، زراعت او غذایی امنیت په برخه کې لوی پروژې د تطبیق په حال کې دي چې په بشپړېدو سره به په اړوندو ډګرونو کې د لوی بدلون شاهدان یو. سږکال له داخلي بودیجې څخه د څه باندې 400 چک ډیمونو جوړولو کار روان دی چې تر نیمایي زیات جوړ شوي او د پاته هغو به هم په 2 میاشتو کې کارونه بشپړ شي. خپل وطن ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنېدونکو هیوادوالو د ښه راغلاست او له هغوی سره د مرستې لپاره د اړوند کمیسیون تر مشرۍ لاندې دوامدار کار روان دی چې د نورو خدماتو ترڅنګ هرې راستنېدونکې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ورکول کیږي. دا ډول اوږدمهاله برنامې د هیواد په تاریخ کې بې ساري دي. مګر په هیواد کې 4 لسیزې جګړه تېره شوې چې له کبله یې اوښتي زیانونه دومره ستر او ژور دي چې د حکومت اوسنۍ مالي امکانات یې د جبران لپاره کفایت نه کوي او په لنډ مهال کې نړیوالو مرستو ته اړتیا پر خپل ځای پاتې ده. درنو حاضرینو،
موږ دا درک کوو چې افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې بشري او پرمختیایي مرستو ته اړتیا لري، بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د جګړو او طبیعي پیښو له کبله شدیدې اړتیاوې شته او د زیاتېدو په حال کې دي. خو افغانستان له نورو هیوادونو سره یو توپیر لري او هغه دا چې افغانستان نور په جګړه کې ښکېل هیواد نه دی، بلکې له جګړې وروسته حالت کې قرار لري او مرسته ورسره کول د پانګونې او د سبا ورځې د اړتیاو د ختمونې په معنا ده. سره له دې چې د خلکو د اړتیاو او لومړیتوبونو تفصیلات به په خپل وخت په نورو ناستو کې د اړوندو سکتوري ادارو لخوا شریکېږي، خو په عمومي ډول لاندې نکاتو ته اشاره کول غواړم. د دې لپاره چې د نړیوالو مرستو څخه اعظمي استفاده وشي، په کار ده چې د مرستو ویش د افغانستان د خلکو له اړتیاو او لومړیتوبونو سره عیار شي او په دې برخه کې روانه همغږي نوره هم پیاوړې شي. په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو هیوادوالو دایمي میشتول، کروندګرو ته د مخدره موادو بدیل معیشت برابرول، د اقلیمي بدلون په برخه کې نړیوالو مالی صندوقونو ته د افغانستان لاسرسی او په اړوند فورمونو کې د افغانستان استازیتوب یقیني کول، د روغتیايي سکتور حمایه، په ځانګړې توګه د سرطان د درملنې د ملي مرکز تجهیز، د افغانستان له لومړیتوبونو سره سم د ماین پاکۍ برخې ته توجه کول، هڅه دې وشي چې د مرستو ډول له بشري څخه نیمه انکشافي او پرمختیایي مرستو لوړ او تغییر وکړي، ځکه چې بشري مرستې یوازې د عاجلو حالاتو اړتیاوي او اوږدمهاله اړتیاوې له منځه نشي وړلی. هڅه دې وشي چې مرستې د کار په بدل کې او په اوږدمهالو زیربنایي سیستمونو ولګول شي. هڅه دې وشي چې د امکان تر حده د داخلي تولیداتو او داخلي مارکیټ څخه استفاده وشي، ترڅو د مرستو مثبت اغیز نور هم زیات کړل شي. درنو حاضرینو، تر کومه حده پورې چې د افغانستان په اسلامي امارت پورې اړه لري، د افغانستان د موجوده حکومت ټولې ادارې په امنیتي برخه کې د ټولو مؤسساتو امنیت ته ژمنتیا لري، همدارنګه د همکارۍ په برخه کې، د شفافیت په برخه کې، د فساد د مخنیوي په برخه کې، همداسې د تګ و راتګو د سفر د اسانتیاو په برخه کې موږ ټولو تاسو سره همکار یو او تاسو ته ډاډ درکوو چې تاسو به په ډېر اطمینان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوئ. موږ همیشه د دې هڅه کړې ده او کوو چې په افغانستان کې داسې پروژې پلې سي چې د هغې ګټې اوږدمهاله وي او هیوادوال هم په کور دننه بسیا سي. دا چې اوس یو ښه فرصت راغلی او زمینه مساعده ده، نو دواړه طرفه هم اسلامي امارت او هم نړیوال سازمانونه په ګډه باید یو بل ته لاس ورکو، ترڅو له دغه حالت نه ښه استفاده وسي او د افغانستان په ټولو برخو کې چې د پرمختګونو آغاز سوی ده دا دوام پیدا کی، دا قوت پیدا کی او په دې کې پرمختګ ولرو. نو تاسو ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. تاسو وخت نو ناخلو، ټول ملګري به په خپل نوبت سره خبره کوي، هر کله راسئ. خدای مراوله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.